زمونږ فیلډ مارشل آرمی چیف جناب سید عاصم منیر رحمت الله علیه بنند جناب ټرمپ رحمت الله علیه سره یوازې ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به نه د سره میډیا والی هیڅ څوک پم نه پته نشي چې بیا زمونږ د پاکستانیانو زمونږ د پښتنو د سر سودا کوي یا زمونږ د معدنیاتو سودا کوي. ولی چې ملک خودی چلی، ملک چلول د وزیر اعظم کار دی او زمونږ شلوار شریف هلته په ملک کې ناست دی او دې ترې د زمونږ د پاکستانیانو غټ دادا ټرمپ رحمت الله علیه سپین دادا او سپین دی پوه شوې د هغه سره ناست دی او نن به بالکل 1 to 1 ملاقات کوي. یوازې په دغه ملاقات کې به نه د امریکې میډیا والی نه د پاکستان میډیا والا څوک په هم نه، بالکل دی دوه کسان به دغه ټرمپ او زمونږ فیلډ مارشل. پته نشي چې زمونږ د سر سوداګانې پکې د پښتنو د سر سودا کوي یا د پاکستان د سر سودا کوي، معدنیاتو سودا کوي. اول ته چې کوم دی امریکې ته ویلي دي تاسو د یوکرین نه معدنیات هلته مه اخلئ، موږ سره چې کوم دی بلها معدنیات دي په پښتونخوا کې او په خیبر پښتونخوا کې. نو بیا د پښتنو د سر سودا روانه ده، الله دې رحم وکړي.